صدر صاحب په اجازه باندې که د وروستۍ مصره اول کې او اول وروستو کې نو زما په خیال بیا به لږ د دې نه ښه شي. دا مصنف په خبره کې تجویز ورکړو. داسې خبره ښه ده. دا ډک لفظ وخوره او ډک شه والا خبره دې غزل غوندې غزل کې داسې لفظ راځي چې هغه پوه وي. نرم پوست په مینه پور داسې وایي. بهرحال دا څه خبره که بدرۍ وکړي هسې شعر ښه دی دغه پکې نشته. صدر صاحب په اجازت باندې بس صدر صاحب په خپل خبرو کې چې بس ښه شعر دی مخکې بل شعر دی. غربته نور زمانه څه غواړي غربته نور زمانه څه غواړي یوه تڼۍ مې ده ګرېوان نشته. صدر صاحب په اجازت په زه خبره وکړم جی مایوسي پکې ډېره زیاته ده او د غربت یو انتها یې پکې ډېر زیاته خولې ده بس مایوسي ده پکې جی او واضح شعر دی. او جی واضح شعر دی بس. مخکې دي زموږ ترمنځ د شر تخم کوي وایي چې ما سره شیطان نشته. د مخکینو شعرونو نه لږ کمزوره شعر دی جی زما په خیال او نور خو پکې خبره ښه واضحه ده شعر بد نه دی خو د مخکینو دونه کمزوره شعر یې راوړی دی که نه جی دا زما خیال دی. لکه داسې ما ته ډېر اپیل نه کوي هغه شان چې څنګه دا مخکینی شعر. خیر جی زما په خیال خو بد نه دی بس د نن وخت غزل شعر دی د نن وخت چې زمونږ په چاپلچپ کې څه کېږي نو هغه یو نقشه ده پکې نه چې د بزرګۍ جامه کې بل څه وي. صحیح بس دې کې داسې څه هم نشته دی د املا خیال ساتي وایي لکه کری که نه د املا د غلطیانې خیال یې کوي شعر صفانه ده. بل شی نن چا غریب د خور رشته کوله نن چا غریب د خور رشته کوله هر چا ویل چې رضوان نشته. یو ښکلی شعر دې کې زه د صدر صاحب په اجازه خبره کول غواړم. نن چا غریب د خور رشته کوله نن چا غریب د خور رشته کوله هر چا ویل مونږ که رضوان نشته. نن چا غریب د خور رشته کوله داسې چې ورور ګرځي نه خو زړه باندې هغه د خور رشتې ته ځي لکن کوي چې ما یاره جي که داسې وایي نن یوې مور د لور رشته کوله داسې خبره وه که نه دا میندې وایي دا ورونه نه وي خو دا میندې وایي چې یاره ګنې چېرته خاوند رشته هغه خو که خور کوزدنې نه وي پټ شي نن یوې مور د خور رشته کوله د لور د لور ساري نن یوې مور
کولی دي که داسې نن چې غریب د خور رشته کوله دی چې غریب د خور. نو دغه دغه څه ډېر بد هم نه نن داسې حالات راغلي چې خپل یې حواله کوي لکه د غربت د بېوسۍ هغه انتها ده بخیر علی جی بخیر علی مخکې بوله شعر دا دی نن چا غریب د خور رشته کوله هر چا ویل اوس به یې وایي خړې کوڅې شوې د نفرت په لوبو خړې کوڅې شوې د نفرت په لوبو د قدم ځای پکې روښان وي د صدر صاحب په اجازت په خبره کومه چې دلته دي د خړې کوڅې دی کې صاحب د نفر غونې ما ته ښکاري زه وایم چې کوڅې شوې خړې د نفرت په لوبو نو زه وایم چې خوند به پکې پیدا شي دا ټکي به دواړه یې د یو بل نه دي لږ لرې شي دا صحیح ده شوې به میس کې اتفاق کوم کوڅې شوې خړې رواني به هم چیز هم پیدا شي صدر زمان صفا شعر صفا سترة خبره مخکې وه زما ما ته د فکر مارغه داسې وایي بې ځای نه زه دلته انسان یم صفا دی هغه مایوسي چې ده هغه برقرار مایوسي برقرار ده مخکې شعر وایي شعرونه تا انصاف هغه ته ورکړو چا په زړه کې چې ایمان وي. ښه شعر دی جی ساده شعر دی بس آسان واضحه صحیح او جرأت یې کړی دی تنقید ته اوس نه بس حقیقي و ما د خدای څخه کاری چې د کدی مراحل کې نه دي لیکلو نه داسې اندازه لګي دا فکر درسونه او پسند به نه سره برابر وړي ډیر دا کوو شکریہ ادا مشاعره به دي ادا نه مشاعره ورسته باچا صاحب سره نزدیکي وو باچا صاحب نو ملګري سوالونه هم کولی شي د هغه لپاره او ما هم کوي او باچا صاحب تاسو په دې غزل د ډاکټرانو لپاره تاسو څه خبرې وکړئ دا هغه لپاره دا تاسو زموږ وار په څو وخت هیر دی تاسو نوجوانان هغه تاسو راځي نو مهرباني وکړئ
ټولو نه اول ډله جوړه کړي او که جوړه وي نو انتخابات وکړي او آئین جوړ کړي. یاره ما یو آئین جوړ کړی حاکم دی شاید سره وي شاید سره شاید اسراف کوي. او هغه وخت نه یې په هغې باندې انتخابات وکړي. صدر مستقل صدر او سیکرټري خزانچي دا جوړ کړي. نو دا به آرډر کې راشي دا دغه بل دا دی که بیا تاسو څه کوئ نو هغه به اتھینټک وي. یعنې زما دا مطلب دی چې فرض که تاسو داسې چنده نه وي یو کار لپاره مشاعره کوئ یا سیمینار کوئ یا هر څه کوئ او پیسې درکوئ بالکل جرګه جوړه کړئ ډي سي راشي ورته یعنې انجمن دا فورس زوري چې تا چا راکړي وزیر راتلی شي چې ټایم به واخلئ او هلته به راشي دا زموږ دا سپیکر صاحب دی ده را راشي ورته ووایي بھائی موږ کار کوو دا زموږ آئین دی آئین ور ورکړو والا چې چا نو هغه دومره موږ چې هغه هم دلته ما دا خبره وکړه چې مهرباني وکړئ ټولي آئین جوړ کړو. نو آئین جوړولو والا لیکلو والا څوک نه ټول چې موږ په چل مزې لري نو ما ولیکه. اوس هغه ګورې چې کوم ځای دی نو دغه لپاره آئین ضروري انتخابات ضروري او بیا ریګولر کار لکه دا اجلاسونه چې دي دا برابر کوي که 15 ورځې پاتې کوئ که هفته پاتې کوئ که میاشت پاتې کوئ دا تاسو خپلو حالاتو ته چې تاسو یې کله کوئ نو انشاءالله دا به ډېره زیاته ښه او بل دا دی چې ادب خبره ده نو زما دا تجربه ده چې ستاسو ډله کې دا نوجوانان چې زمونږ د عمر خلک چې کوم دي هغې نه پکې تخیل سیوا دی لکه دې غزل ته وګوره ډېر ښه غزل ده او که دې دغه شانتې روان وي یو وخت به داسې راشي دا به ډېر ښه غزل وښیي ځکه چې د غزلې ځمکه لفظ قافیه ردیف دا پېژني او په ځای لګي نو تاسو لاس کې دی اوس پنډوس موږ نو خو تللی اوس تاسو کوټه کې دی نو تیار شئ. بل دا دی چې زه همیشه دا اورم وایي پښتو کتابونه څوک نه اخلي دا وایي که نه ولې نه ټي وي میوي او دا کمپیوټر یقین وکړه هېڅ خبره نه ده یو نه 10 کمپیوټر دی خو مهرباني وکړئ تاسو داسې میټر هغې کې کېږدئ چې هغه لوستونکی په خپله وګوري. زه خپله خبره کوم معافي غواړم لوی غونډې جوړېږي زه د دې تېر اتوار باندې کلو پېښور د ډاکټر سلیم زوی واده هغې کې وروسته په کېدل چې ولا دغه هم راغلی انعام مالک او یو شاهجهان دی هغه بک سیلر دی هغه ما ته شاهجهان وایي چې ته د خپلو افسانو کتاب بیا چاپ کړه ولې ډېره دنیا یې غواړي پوهېږې د دې دا معنا ده چې هغې کې چا څه لیدلي دي ځکه یې غواړي یعنې ما ته بک سیلر کار دی چې ما ته وایي که راغی خرڅ دی که رانغی بېغمه نو مطلب یې دا دی چې تاسو هغې کې کنکریټ میټر کېدی شاعرانه افکار او که نثر ګوره په دې سب کانټیننټ هندوستان او پاکستان کې مشترک وو
دلته کمیونست لګي دوستان دي زما دوستان دي بد نه و او هغه د خپل سہولت لپاره دا خبره شروع کړه چې دا غزل ته دی که رضا چینی نه هر شعر بیل بیل مطلب نظم نه وي چې جو خیال یو دا بل دا یو لوړ سن دا ورکوټ بل دا دی چې ردیف و قافیه دی بعضې وخت کې ردیف و قافیه ټول نظم بدل کړي مخکې سړی کړی نه شي قافیه ملاویږي دی ردیف نو په دې باندې ما ټول عمر لیکل کړي چې قافیه او ردیف دی دې لپاره وایي چې آزاد نظم ولیکي زه د آزاد نظم خلاف نه یم آزاد نظم تاسو ولیکئ بلکې لکه نن جاپان او شاعري نه اوس دا تاسو کوئ نو مهرباني وکړئ داسې کار وکړئ چې دې کې تاسو د جاپانیانو نه تصور تخیل مخکې کړئ خپلې کړئ خو دا نه چې تش نقل مزه نه کوي هغه واخله هغه د خپل فن د خپل شاعرۍ د خپل ثقافت نماینده وکړه ګوره په دغه ورځو کې چې د غزل مخالفت کېده هر کمیونست شاعر دی به مخالفت کوله په دغه ورځو کې هم دا به غزل وي کمال دی که نه بالکل او هغه یې قایل کړل چې داسې غزل کوي بشار نشته یعنی چې دی یارېدلی وی چې دی کولیجان هغه اجلاس کې ناست و او په غزل یې به دوی کتونه کوي غزل کې دا نقصان دی دا یې پکې دا پکې کمی ده دی جوړوله خبره آزاد نظم آزاد نظم کې خو تاسو ته د قافیې د ردیف ضرورت نشته د دې هم ضرورت نشته چې یو شعر دومره دی بل دومره دا جی بالکل نو دی ځان ته اسانوله خصوصا نو لکه زموږ کشمیر زمونږ داسې هندوستان کې داسې لیډران وو مشران چې انګریزان نوي راغلي هغه دا کوشش کو دغه شاعران زمونږ لوکل چې د هغه قصیدې وو نو هغه شعرونو کې د هغه نومونه څه ته راغلل لکه سر پیټر فټس نو دا نه په شعر کې راته نه دا د بل ردیف قافیه مخاطب نو ما دا لیکلي دي چې دی ځان ته اسانوله نو دی ځکه دا ردیف ورته کوي یعنې ردیف و قافیه زرګونو کارونه روانه ما لوستي دي رابرټ بریفارډ تاسو کوم نوم اورېدلی یا نه دی میکینګ اف هیومنټي دا کتاب دی د هغه ماسټر پیس هغه دا لیکلي چې موږ شاعري د سپین د شاعرانو نه ده ځکه چې هغوی به شاعري کوله داسې شاعري به یې کوله چې په هغې کې به ردیف و قافیه او هغه چې به د سندرو په شکل وي ډېره مزه به یې کوله جی او ګستاو لیبان د تاریخ عرب لیکلی یو کتاب لیکلی په عربو باندې دومره باندې هغه لیکلي چې موږ ردیف و قافیه د عربو نه یعنې موږ خو دومره کمال پکې کړی دی چې هغه یې زموږ نه اخلي شي اکنالج کوي نه اکنالج کوي نه چې دا موږ د دې نه اخلي دا ظالمانه خو اخلي دا شان علامت دی نو علامت هم په عربي شاعرۍ کې موجود دی عربي شاعرۍ کې موجود نو هغه امریکن شاعر دی هغه د سپین نه واغله سپین او امریکې دی بیا یو کتاب دی د پولیټیکل اینڈ کلچرل هسټري اف یورپ د هغې هغه مصنف لیکي چې 1880 کې علامت مترادف دی
1800 یعنی مخکې نو مخکې که وو نو تاسو ته به معلومه وي چې انګلیش او فرنچ یا ایټالین پویټري شاعري هغه داسې وه چې پکې به د دیوی او د دیوتانو دیو ملایکې کیوپیډ او میوسس او دا تاسو پته ہے کیوپیډ د محبت او د نفرت دیوتا و دا موسس چې دی نه فهمي د فنون د اتفا دغه دی د چا چې میوسس MUSE یعنی دای شاعری چې کوم رابرټ ډیفارډ دی پورې خان دی پر شاعرای چې موږ اوسه پورې کیوپیډ جلا پورې کیوپیډ باندې کوم جلا کوله کیوپیډ بد باندې او عربو نو شاعری کو بیا دا ترکیب دی نو کته ترکیب وای نو ترکیب هم عربو خاصه او دغه شاته اضافونه به چې دغه ځانل چې دلته په مکه کې دوه ډلې هغه خبر نو ما مخکې هغه به دغه کو هغه به یو ځل ترکیب مشهور ترکیبي دغه څه څنګه دا شعر عربي لټیچر نو مطلب دا دی چې ګرځېدل نه دي کوتا میټر تاسو واچوي خپل پورټرې کې تخیل تاسو ته ډېر دی نو دا نو تخیل ما خاله نشته نو هغه دی او تاسو ته تخیل مشته فن مشته او وای مشته غزل مشته هر څه شروع شي او هڅه ورکو او دا کمالو کوي ما خو ته وایي دا په مخ کې اجلاس کې بناسو غزل په دې پښتو کې کول موږ یې حرام موږ نه هغه هم دغه غزل او هغه غزل چې هغه نو په تاسو سره دې پروګ تعلق دی او تاسو یې کیږي ما داسې غزل نه ادب تعلق ما داسې غزل نه نشم ویلی چې په هر شی کې زموږ تخیل دی کم نه خو دا دی تاسې معلومي چې د پیر ته وایو یقین وکړئ چې بل هېڅ شی نه دي دی چې دا یې د پیر ته وایو هر شی کې تخیل او بیا هغه تخیل چې هغه عروج کې اسمان ته ختلی لکه ما په شعرونه یې کوي ما یو شعر ذکر کړی ورشه ګوره سید ممتنع که جی سید ممتنع باندې جی ورشه خو وایه ورته هېڅ نه خیال شعر مصره ورشه ورته وایه ورته هېڅ نه هېڅ نه قاصده ګورې ته په دې ته سوچ وکړه یعنی سیل ممتنع کے کمال دا ہے کہ دا نثر بولو تب وای چې نثر دی او دا خو د دې د څه وخت جوړو اکید نه جوړي یعنی ډېر لوی شاعر چې هغه څه خبره سیل ممتنع په دوه غټ دیوان کې نو خاله یو شل شي بالکل هذا دب هزار ها سیل ممتنع نو ما مطلب دا دی چې تکړه شئ راوځئ او کار وکړئ سالډ څیزونه واخلئ ما ته وایي چې زما کتابونه خرڅېږي دا درځي ولې خرڅېږي میټر دی ما مقاس نه دی د سند سره حقیقت کې چې څه دي هغه ما کار کوي دا خرڅېږي بیشکه او دا اوسم دا وضع الوجود او جی او لګیا او تنقید او
ادبي مفردات جی لیدلې ادبی مفردات پسې ګرځو جی ها جی نو هغه کې که تاسو وګورئ نو دغه څه ما غوښتل چې موږ اصل کې انګريزان چې راغله هغوی ظالمان موږ سره دا چلو کو نو یو څه وو ها جی دې کې احساس کمتري وه چې موږ څه کول څه چې کوي دا انګريزان قتل کې دې کو ادب دې هڅه نو موږ کې احساس کمتري وه اوس پورې راغشته او زه په خپل کلام دا کوشش کوم چې نوجوانانو دا وایي په تنقید او ادبي مفردات کې ما ټول زور دی راوړی چې پاسه دا پیدا کوم چې پاسه ته د انګرېز نه پاسه ته د انګرېز نه بر ته د انګرېز نه خیر دا هغه خیالات د هغه نه خیر پاسه صحیح دی قسم دې چې ما ایک دغه بالکل دا کتاب جی نو خدای دې وکړي چې موږ لا یو څه موږ نو وخت تر تاسو یې راځه خدای توفیق درکړه د فن او د آرټ خدمت ډېر